کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو. پوهنې وزارت په تیره اونۍ کې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا او ورسره مل پلاوی د یو رسمي سفر په ترڅ کې خوست ولایت ته ورسید. خوست ولایت ته د پوهنې وزارت د سرپرست له سفر اساسي موخه د مدارسو او ښوونځیو د ښوونیز وضعیت کتل، د سیمه ییزو چارواکو د وړاندیزونو، نظریاتو او ستونزو اوریدل، د علماو شورا له غړو سره لیدنه او د پوهنې مسؤلینو ته د یو شمېر سپارښتنو کول دي. پوهنې وزارت له لوري د یو مرستندوی بنسټ په مالي ملاتړ د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند د بي بي آمنې، سنګ سوراخ او حاجیانو ښوونځیو رغنیزې پروژې بشپړې او د یاد ولایت پوهنې مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم، لمریزې برېښنا سیستمونه، د څښاک پاکو اوبو شبکې او یو شمېر نور اړین ملحقات شامل دي. د یادو پروژو ټولیز لګښت 12,300,000 افغانۍ اټکل شوی چې د پوهنې د یوې همکارې ادارې لخوا ورکړل شوی دی. د پوهنې وزارت د څارنې او ارزونې د رئیس مولوي غلام ربی رباني په مشرۍ یو پلاوی بلخ ولایت ته ورسید. په پیل کې نوموړي په هغه غونډه کې چې د بلخ پوهنې ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه، د یاد ولایت پوهنې رئیس مفتي محمد شریف عثماني د مرکزي څانګو امیرونو او عمومي مدیرانو سره د کتنې پر مهال لنډه وینا وکړه او د خپل سفر اساسي موخه یې په تیر کال کې د همدغه ولایت د پوهنې ریاست له اداري او تدریسي کړنو کتنه وبلله. د بیا رغونې هغه پروژې چې څه موده وړاندې د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اړوند په محمد خیل او موسی خان لیسو کې د پوهنې د یو ملاتړ بنسټ په همکارۍ د 8.5 میلیونه افغانۍ په لګښت پیل شوې وې، تېر ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې مسؤلینو په وینا په یادو پروژو کې احاطوي دیوالونه، د لمریزې برېښنا سیستم، د څښاک پاکو اوبو د څاګانو کیندل او نور اړین ملحقات شامل دي. منصوبینو او زده کوونکو د ښوونځیو د بیا رغونې له کارونو خوښي څرګنده او په دې برخه کې د پوهنې وزارت له پاملرنې مننه وکړه. پوهنې وزارت د محمد قیس ارغندیوال خیریه بنسټ او د معرف دوسته خلکو په مالی ملاتړ د 23.9 میلیونه افغانۍ په لګښت د کابل ښار پوهنې ریاست، لوګر، غزني او فاریاب ولایتونو کې د 6 بابه ښوونځیو رغنیزې پروژې بشپړې، د یو باب ښوونځي او یوې مدرسې لپاره ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د پوهنې وزارت د ودانیو او ملکیتونو د ساتنې او مراقبت د رئیس مولوي سمیع الحق حماس په مشرۍ یو پلاوی بامیان او پروان ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل. د یاد سفر موخه د پوهنې د بودیجې د مصرف ارزونه، د تدارکاتي پروژو د ښوونکو د پورونو د صندوق پرانیستل، د پاتې اسنادو او حوالو، د کار او املاکو په برخه کې د بیا رغونې او ساختماني پروژو وضعیت له نږدې څېړل بلل شوي دي. د تېرې میاشتې په ترڅ کې د میدان وردګ ولایت په مرکز، سید آباد، بند چک، جلریز، نرخ او بهسود ولسوالیو کې د خلکو او د پوهنې په برخه کې همکارو بنسټونو لخوا د 1,504,648 افغانیو په لګښت د 40 بابه تعلیمي بنسټونو سره مرستې شوې دي. دغه پیسې د بیا رغونې، څښاک پاکو اوبو، د څاګانو په کیندنې او د اړتیا وړ توکو پیرلو کې لګول شوي دي. او د پای خبر دا دی چې د پوهنې وزارت د خدماتو د رئیس استاد حبیب الله خالد په مشرۍ د یاد وزارت رسمي پلاوی په یو رسمي سفر کونړ ولایت ته ورسید. د پوهنې وزارت پلاوی د خپل سفر اساسي موخه د پوهنې د بودیجې د مصرف ارزونه، د تدارکاتي پروژو، د ښوونکو د تدریسي ساعتونو تنظیمول، د کار او املاکو په برخه کې د بیا رغونې او ساختماني پروژو وضعیت له نږدې څېړل وبلل. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي